در سال 1447 هجری قمری حدود 2 میلیون تذکره الکترونیکی مشمول 1,500,000 برای طبقه ذکور و 500,000 برای طبقه اناث توزیع گردیده است. همچنان طی همین مدت حدود 1 میلیون تذکره کاغذی و 20,000 تذکره کاغذی برای کوچی‌ها نیز توزیع شده است. سال گذشته برای 139,000 نفر به شکل حضوری و حدود 214,000 نفر به گونه آنلاین در بخش‌های اصلاح تذکره‌های کاغذی خدمات مورد نیاز ارائه کرده است. په 1440 هجری قمری کال کې ټول 650,000 او 880 عادي پاسپورتونه 3,000 او 315 سوداګریز پاسپورتونه او 512 تحصیلي پاسپورتونه غوښتونکو ته ویشل شوي دي. همدارنګه په همدې موده کې د 14,919 بهرنیو وګړو ویزې تمدید شوي.